یو سړی په یو ځنګل کې روان و. توپان راغلی او دغه توپان د یوې ونې نه د باز جاله راچولې وه. دې سړي وکتل چې د باز د جالې نه یو وړوکی شان بچی را پرېوتی دی. د دې سړي د باز په دې بچي باندې ترس رالی، رحم یې پرې رالی. نو دې سړي د باز دا بچی راوچت کړ او کور ته یې راوړ، د خپلو چرګانو سره یې رالوی کړو. په دې کې ډېر وخت تېر شو، د باز دا بچی د چرګانو سره رالوی شو. یوه ورځ د باز دا بچی ناست دی، پورته ګوري اسمان ته. اسمان کې یو باز ولیدو چې ډېر په اوچته بلندۍ باندې الوتلو، خپل لایف یې انجوای کولو. نو د باز دې بچي یو ارمان وکړو، یو خواهش وکړو، ویل کاش چې زه هم داسې یو باز دی او ما هم په بلندۍ کې دقه شانته کې چکرې لګولې، الوتلې او خپل ژوند مې انجوای کولی. ګوره اوس دا په خپله د باز بچی دی، دا په خپله یو باز دی، خو د دې سوچ د چرګانو دی، د ده ژوند د چرګانو سره تېر شوی. دغه شان تاسو چې کله یو کامیاب انسان وینئ، یو غټ انسان وینئ، یو مشهور انسان وینئ، نو ته وایې چې یاره کاش دا انسان زه وې، دا دومره مالداره، دا دومره غټ انسان، دا دومره شهرت والا انسان، کاش چې دا زه وې. خو تا ته پته نشته تا له چې الله تعالی کوم قابلیت درکړی، کوم ټیلنټ درکړی، نو ته د دې قابلیت او د دې ټیلنټ استعمال که ته وکړې، ته د دې سړي نه ته نور هم ډېر مخکې تللی شي، ته نور هم ډېر غټ انسان جوړېدلی شي، ته نور هم ډېر مالداره، ته نور هم ډېر شهرت والا انسان جوړېدلی شي. که چېرته ته خپل دا سوچ لږ کړې، که چېرته ته د خپل ټیلنټ د خپل قابلیت لږ استعمال کړې، ته د چرګې بچی نه یې، ته په اصل کې د یو باز بچی یې، ته ډېر څه کولی شې، خو که تا خپل ځان وپېژندلو.